هندي چارواکو په قطر کې له طالب استازو سره لیدلي. مخکې ورځپاڼې هندوستان ټایمز له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د قطر د ځانګړي استازي ابن مجاهد القحطاني له قوله خبر ورکړی دی چې هندي چارواکو په قطر کې له طالبانو سره لیدلي دي. مطلب کې د قحطاني له قوله راغلي څوک دا فکر نه کوي چې طالبان به په راتلونکي کې پر ټول افغانستان واک وچلوي، خو په وینا یې دا ډله د افغانستان په راتلونکي کې مهم او کلیدي رول لري. ورځپاڼه د نوموړي له قوله لیکي افغانستان نه باید د نیابتي جګړو پر ډګر بدل شي، ځکه امن او باثبات افغانستان د پاکستان، هند او ټولې سیمې په ګټه دی. هندوستان ټایمز له هغه وروسته طالبانو سره د هندي چارواکو د لیدنې خبر ورکوي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر په تیرو 2 اونیو کې 2 ځله دوحې ته تللی او د یاد هیواد له جګپوړو چارواکو سره په ځینې موضوعاتو خبرې کړې دي.